د چایو د پیالې نه مې اخري ګوټ په ولاړه وکړه. د کرسۍ په شا ویزان کوټ مې په اوږه واچوه او د لفټ په ذریعه ښکته راکوز شوم. د زیبرا کراس د وړېدو نه وړاندې چې موبایل فون ټلۍ ووهل او د موبایل د اوکې کولو سره مې شاته بلډینګ ته وکتل او د هیلو سره سم مسټر برایډ بیل د فلیټ په کړکۍ کې راښکاره شو. وی واپس راشه. دغه وینا سره هغه په لاس اشاره هم کوله. د هغه په وینا کې دومره بېقراري وه چې ما ویګنې په ګمبینو پارک کې څه ناوړه واقعه پیښه شوه او دی راته وایي چې د سیل اراده ملتوي کړه او هلته مه ځه، واپس راشه. زه لا د بلډینګ خوا ته پوره نږدې شوی نه وم چې هغه په لاس کې نیولې د موټر چابي زما طرف ته په پوره زور راوغورځوله. ویې ګاډۍ وباسه او فوراً ځان رایمن ټاون ته ورسوه. زه تشویش واخیستم او خوله مې جوړوله چې د حالاتو د نزاکت نه ځان خبر کړم، خو زما د څه ویلو نه وړاندې مسټر برایډ بیل وی د بحث وخت نشته، بس څومره چې زر کېدی شي ځان ورسوه. ما جایل ته هم اطلاع کړې ده، بس زر. او فون یې بند کړه. مس جایل د برایډ بیل ګرلفرینډ ده چې یو زوی یې ترې هم شوی دی او اوس یې د واده اراده هم کړې ده. د موټر چابي چې زما نه څو قدمه لږه په څنګ پرېوتې وه راوا مې خسته او کار پارکینګ ته روان شوم. رایمن ټاون ته ګڼې لارې تللي دي، خو چونکې زه بلد نه یم نو ځکه ما ته 2 لارې معلومې دي. یوه لاره هغه ده چې ما په ټورسټ ګایډ کې ورته نښه کړې وه او دویمه لاره هغه ده چې زه پرې فرینا سره تللی او راغلی یم. د فرینا پوره نوم فرینا سایري دی. دا د رایمن ټاون په فرنس ټاور کې اوسي. پلار یې د دې د پیداوښت کېدو نه اګاهو مړ دی او مور یې هغه وخت مړه شوې وه چې فرینا د کابل او کویټې په سیل راغلې وه. زه حق حیران یم چې مسټر بیل وضاحت هم ونه کړه او د تلو تاکید یې په داسې انداز کې وکړ چې د خبرې ګنجایش یې پکې هم پرې نه ښوده. ما چې موټرکار د سوپر سکوایر نه د جنوب په لور په لویه شاهراه روان کړه نو وړاندې ټول ټرافیک جام دی او د سایرنونو اواز راځي. هر څوک په خپل وطن کې زه د خطرې سایرنونو سره بلد یم، ځکه چې هره ورځ یوه نه یوه د دهشتګردۍ واقعه پیښیږي. کرفیو، د امبولینس هارنونه، چغې سورې، شور ماشور، د جهازونو ګړزهار، د بمونو چاودنې، خو دلته د امن او امان د مضبوط او مربوط سیکورټي سیسټم په وجه ما باندې دا کار ډیر ناشونی ولګېده. دلته خو زه مسافر وم، یو خوا نابلدتیا ده او بل خوا زه پښتون یم چې په ټوله دنیا کې د دهشتګردۍ علامت ګرځولی شوی یم. حیران په دې شوم چې په یورپي ملکونو کې د سړک بندېدل د نه منلو خبره ده، ځکه خو ماته څه غیر معمولي واقعه پیښېدل ښکاره شول. پولیس سرجنټ د لاس په اشاره راتلونکو ګاډو والو ته په بل سړک د تلو اشاره کوله. د مسټر بیل د وینا مطابق ما له رایمن ټاون ته زر تر زره رسېدل پکار دي. د تپوس کولو شان هم ځکه د چا نه نشته چې هر سړی په منډه دی. که زه کوشش وکړم هم نو بله مسله د ژبې ده. هر څوک په انګریزۍ پوهیږي نه، یوازې په سکاټلینډ کې څه چې په ټولو یورپي ملکونو کې خلک انګریزۍ ته په درنه سترګه نه ګوري. په یورپي ملکونو کې د ویزې قید هم نشته، خو چې د یو ملک بارډر کراس کړي نو تا ته به اندازه د هغه ملک د ستړي مشي د بورډ نه لګي چې د هغه ملک په خپله ژبه کې لیکلي شوي وي. ما د جیب نه موبایل فون راویست او مسټر بیل ته مې د لارې په هکله حال ووی. په فون کې د یو لوی ټس آواز راغی لکه چې هغه خپل تندي له لاس راچولی وي. یخ خدایه، ته لا دلته ګرځې، همدغه لاره نیغه ونیسه او تقریبا نیمه ګنټه پس ما سره رابطه وکړه، زه به درته لاره سمه کړم. او فون یې بند کړو. زما په تشویش کې ساعت په ساعت اضافه کیږي. نه پوهیږم چې څه وکړم. دا وخت ما ته دا اندازه هم نه لګي چې رایمن ټاون د دې ځای نه څومره لرې دی، په کوم طرف دی او هلته څه چل شوی دی چې مسټر بیل ما ته زر د رسېدو تاکید کوي. د هغه بېقراري زما په ذهني انتشار کې هم د اضافې باعث ګرځي. زما دلته نن 4مه ورځ ده چې راغلی یم. دا ښار چې زه پکې مسټر برایډ بیل سره دیره یم د سکاټلینډ په جنوب کې یوه وړه غوندې جزیره ده چې د یو خودمختار سټیټ حیثیت لري. آبادي یې 80 لکه ده.
د ریاست نظام عوامی جمهوری او طرز حکومت یې صدارتی دی. جبه یې سیکرو ده. خلک یې د مذهب په حق له عیسایان دي چې مسلک یې پروټسټنټ دی. البته کیتولیک هم پکې شته خو د رویې لرویا سیکولر دي. د یورپ ژوند که هر څومره د اکسانیت ښکار دی خو هر ځای د ژوند یوه نوې تجربه ده. ما د دنیا د نیمې نه زیات ملکونه لیدلی دي. هر ملک ما له یوه نوې تجربه راکړې ده. دلته زه د مستر بیل په خصوصي دعوت راغلی یم. مستر بیل سره زما تعلق 8 کاله وړاندې د پښتونخوا وطن په رنګینه سیمه کالام کې هغه وخت جوړ شوی و چې دی سیل له راغلی و. چونکې زه او بیل دواړه سیلګرو نو ځکه زمونږ تعلق جوړېدل هم فطري خبره وه. دویم دا چې ما هغه سره په انګریزي ژبه خبرې کولی شوې. هغه دلته په پښتونخوا کې نږدې 1 میاشت اړولې وه. زمونږ د پیژنګلو نه وروستو نور ګڼ شمېر تاریخي مقامات مې ورته ښودلي وو. د فرنګي د دور یادګارونه، پښتنو سره د هغوی د ظلم داستانونه او په افغانستان کې د فرنګیانو ماتې د برایډ بیل د دلچسپۍ وړ مواد وو چې د سیل په وخت کې به یې پکې زمانه رهنمایي اخیسته. د پښتنو د حجرې او میلمه پالنې دود خو هغه دومره متاثره کړه چې په خبرو کې ماته یو ځل ووی انسانیت په دې خلکو کې په پوره صورت کې باقی دی. د مستر بیل د راتلو نه پس هغه سره زما د خط او کتابت رابطه وه. زه به چې کوم ملک ته د سیل دپاره لاړم نو مستر بیل به مې خبر ساته. خپل وطن کې هم لا داسې ځایونه شته چې لیدو ته اړتیا لري خو له بده مرغه د دهشتګردۍ په نوم چې کوم آفت په دې منطقه کې راخور دی نو د خلکو نه یې د ژوند چل هیر کړی دی. مستر بیل به ماته د ډېرې مودې نه د راتلو وی خو موقع نه وه برابره شوې. اوس چې زه د خلیج ملکونو د سیل نه وزګار شوم نو دلته راغلم. د خپل راتګ په اوله ورځ خو د ستړیا له کبله د پلیټ نه بهر نه لا نړم. په دویمه ورځ د ښار په نږدې اهمو ځایونو وګرځېدم او مازدیګر چې مستر بیل د ډیوټۍ نه راغی نو موږ یو چیني رسټورانټ ته د تیټر کتو دپاره لاړو. په تیټر کې چې کومه شو ښودلې کېده هغې زما دپاره هېڅ د دلچسپۍ سامان نه لره بلکې زما د بوریت وړ وه. د شو موضوع دهشتګردي وه. د دې نوم نه خو مونږ له هلته باقی راغلي دي خو خدای خبر چې دا ولې مونږ سره لکه زمونږ د سیوري سمه ګرځي. د تیټر نه په واپسۍ کې مستر بیل د تیټر د ډایرکټر چې یو امریکن دی او ښه ډرامه‌نګار هم دی ډېر تعریفونه وکړل. مونږ چې د تیټر نه راووتو نو مونږ سره یوه جینۍ هم ملګرې شوه چې مستر بیل سره یې د تیټر او د نننۍ شو په حواله یو اوږد بحث جوړ کړی و. مستر بیل او فرینا سایري یو بل سره د عالمي سیاست په حواله بحث تود کړی و. ځکه نو ما هم چار او ناچار په دغه خبرو کې خپله ونډه اچوله. ما د مس فرینا د خبرو نه داسې اندازه ولګوله چې دا جینۍ په عالمي سیاست جوور نظر لري. د خبرو په دوران کې په ما دا انکشاف هم وشو چې مس فرینا سایري یوه ښه سیلګره ده او د خپل سیل زیات وخت یې په ایشیایي ملکونو په خاصه توګه په افغانستان او د پاکستان په پښتنو سیمو کې تیر کړی دی. ځکه خو زما دپاره د هغې په ذات کې دلچسپي اخیستل ضروري شو. او چې برایډ بیل ورسره زما تعارف وکړه نو هغې خپل لاس د ملاوېدو دپاره ډېر په جذباتي انداز کې راوړاندې کړه. ویې السلام علیکم په خیر او په جواب کې ورته ما هم په دغه جذبه او انداز کې لاس ور وړاندې کړه. ویې مې السلام علیکم فرینا بیبي په خیر راغلی. برایډ بیل، فرینا سایري او ما یوه اوږده خندا وکړه. په خبرو کې مونږ سیونټل پارک ته ورسېدو. هلته د یو کاپي شاپ مخې ته کېناستو. د چیس خلو په دوران کې مونږ درې واړو سیلګرو د مختلفو ملکونو په هکله خپلې تجربې بیان کړې. ما دا ملک لیدلی دی، هلته اهم څیزونه دا وو. تا چې دغه ملک ولیده نو هلته دې څه محسوس کړل؟ زمونږ او ستاسو په کلچر کې واضحه فرق څه دی؟ خلک د مذهب په نوم ولې یو بل سره غوښه او شاړه دي؟ د سرحدونو په نوم یې انسانان ولې ویشلي دي؟ د دې دا وجه ده؟ نه، د دې دا وجه ده. دا او دغسې نورې ډېرې خبرې مو د تیر ماسخوتنه پورې وکړې او رخصت شو. د ډوډۍ خوراک نه پس مستر بیل د معمول د واک دپاره بهر ووته او زه د ټورسټ ګایډ مطالعه کې بوخت شوم.
د سبانۍ ورځې دپاره ما 2 مقاماتو ته نښه وکړه. په سترګو کې مې د خوب ښاپېرۍ غځونې وکړي. د ملاستې دپاره کمرې ته ننوتم چې د شا نه مسټر بیل غږ وکړه. مسټر کمیل کان، فرینه دې څنګه محسوسه کړه؟ ډېره ښه، ما جواب ورکړه او دننه لاړم، خو د سبانۍ ورځې د سیل د ځایونو د انتخاب د نورو معلوماتو دپاره واپس راغلم چې د بیل نه تپوس وکړم. هغه راته د فرینه سایري د خدماتو د حاصلولو دپاره ووې او فون یې ورته وکړه که سبا له هغې ته فرصت ونه چې زما مدد وکړي. د هغې په اسبات کې جواب زما مشکل آسان کړه. مس فرینا سایري په یو مقامي سکول کې د نایټ شفټ استاذه ده او په خپله د تاریخ د ماستر کلاس طالب علمه ده. سهار چې مسټر بیل ډیوټۍ له تلو نو زه په ټیکسۍ کې کېنولم او د رایمنډ ټاون په پرنس ټاور کې ورله زما د کوزولو هدایات ورکړل. دا برننګ هیل دی. مس فرینا مخامخ غر ته اشاره وکړه. په دې غر به د شپې اور بلیده او په دغه وجه به د شپې په ټول ښار کې رڼا وه. اوس دا زمونږ د فولکلور حصه ده چې سینه په سینه تر مونږ را رسېدلې ده. هغې چې په خبرو کې ساه واخیسته نو زه مسکۍ شوم. ورته مې ووې مس فرینا تاسو خو بختور یې چې په غر مو اور بلیده نو رڼا یې درکوله. مونږ بدقسمتو ته وګورئ چې په غرونو مو اور بلیږي نو دومره لوګي ترې پورته شي چې ورځ هم را باندې توره شپه کړي. داسې غرغنډې ترې خیږي چې هم را له سرونه سیزي او هم ننګونه، هم را له پټکي سیزي او هم پړوني، هم را له فرینا زما په اوږه لاس کېښود او د خولې نه یې را له خبره واخیسته. کمیل ته خو ډېر جذباتي شوې، راځه چې اوبه وڅښو. مونږ د برننګ هیل پارک په یو بنچ کېناستو. هغې د بوتل نه سر لرې کړه او ما طرف ته یې ونیوه. زه په افغانستان کې ډېره ګرځېدلی یم. پښتانه زما ډېر خوښ دي. ما د پښتنو ژوند د ډېر نږدې نه مطالعه کړی دی. نران خلک دي، ډېر قدردان دي، په خپل ملت او ملي دودونو باندې ډېر کلک ولاړ دي. کاش زه پښتنه وې. ته خو اوس هم پښتنه کېدی شي. ما د هغې په خبرو کې د شرارت په انداز کې مداخلت وکړه. د هغې په سترګو کې رڼا وځلېده او بیا یو دم سنجیده شوه. کېدی شي او کېدی هم نشي. هغې ډېر په رازدارانه لهجه کې وویل. ما ورته وی مس فرینا ما ته خو ته ډېره ساده جینۍ ښکاره شوې. ټوله دنیا لګیا ده د پښتون نه سر ټکوي، دهشتګرد او بنیادګر یې ګڼي، وایي په ښځو ظلمونه کوي، ښځې بندیوانې ساتي، په ښځو تعلیم نه کوي، د جهان NGOs راځي د خدمت په نوم، د انساني حقونو په نوم، د ښځو د حقونو په نوم یې پراجیکټونه جوړ کړي دي چې د پښتنو اصلاح وکړي. او ته وایې چې زه د پښتنه وې؟ دا ازادي بیا تا له چرته وه؟ ما د اوبو د بوتل نه ګوټ وکړه او بوتل مې هغې ته واپس کړه. هغې ما ته ډېر په غور وکتل او زما خبره یې ډېره په توجه اورېده. هغې ورو غوندې یوه خپه په بله واړوله او ویې ویل زما په سادهتوب کې شک نشي کېدی، خو ما د پښتنو ژوند ډېر د نږدې نه لیدلی دی. د پښتون افغان د ګریوان نه چې تر څو د ګاونډیانو لاسونه نه دي وتي، تر څو چې د پاکستان پښتانه په یوه نوې عمراني معاهده کولو کې د نورو قومونو سره نه دي بریالي شوي، تر څو چې پښتانه په یوه نقطه سره نه دي راټول شوي، نو خلک به ورپورې رنګ رنګ ملنډې کوي. خلک به په مختلفو نومونو د دوی په وطن کې مداخلت کوي. د دې هر څه مخنیوی ممکن دی. هغه غلی شوه. ما وی څنګه مس فرینا ستا په مطالعه کې به دا خبره نه وي راغلې چې مونږ خو په هندوستان کې بادشاهۍ هم جوړې کړې دي؟ تر دې چې ما ووی نو هغې زما خبره پرېکړه ویې زما خبره خو ته پوره واوره که نه. په اصل کې د پښتنو ژوند کې یو ترتیب، یوه قراري او یو ډیسپلین د حجرې او جومات په شکل کې موجود دی. شاید همدغه وجه ده چې د جهان ناپوهه خلک خپل بې ترتیبه، بې مقصده او بې ډنګه بې اصوله طرز حیات په هغوی ورتپل غواړي. زه فکر کوم که پښتانه د خپلې ژبې په لار جدید علومو ته اپروچ ولري نو زر ده چې ډېر خلک به په خپلو ناوړو ارادو کې ناکامه کړي. هغه خبرې هم کوي او زما د مخ تاثرات هم نوٹ کوي. هغې زیاته کړه چې
که ته غواړې نو زما خدمات د خپلې معاشرې دپاره حاصلولی شي. ما ترې په حیرانۍ تپوس وکړه. زه پوه نه شوم. هغه پاسېده او زه یې د لاس نه ونیولم. اوس غر ته خیجو. دا خبره هغې په سوالیه انداز کې وکړه او زما د جواب د اورېدو نه بغیر یې زه ځان سره راغ کړم. ما چې د برننګ هیل د سر نه ګیر چاپېره ننداره کوله نو ما ویګني زه د مهابڼ په سر ولاړ یم. زما په سترګو کې خپل میادم چوکه شه. دلته سیلګر راځي او هلته دهشتګرد. دلته د رنګونو نندارې دي او هلته د فوجیانو رمې. دلته مستی ده او هلته د مرګ راج دی. دلته د میونو ډلې دي او هلته د ټوپکمارو کنډکونه. دلته خلک د یو بل په غیږ کې سرونه ږدي او هلته سرونه پرې کېږي. دلته خلک محنت او مزدوري کوي، روپۍ ګټي او خرچ کوي، او هلته خلک خیرات خواره شول. دلته ژوند په یوه نوې ادا اشارې کوي او هلته د جنازو اعلانونه. څه سوچ کوي کمیل صاحب؟ نه، هیڅ هم نشته، ما جواب ورکړه او وړاندې لاړو. سویمنګ پول، چینا، بازار، پارک، ځنګل، چمن، ونې، بوټي، ډېره روح پروره نظاره وه. په اسمان کې د پاغوندې په شان سپینه وریځ په غونډوس کې کېده. نری نری پونه ورېده. ما د مختلفو منظرونو تصویرونه واخیستل او د ونیانډر ریور په لور روان شو. په دې ټول وخت کې ما فرینا سایري یوه همدرده، باوقاره، بیداره او خدمتګزاره جینۍ محسوس کړه. نن سهار چې برایډ بیل ډیوټۍ له تلو نو زه د ځان سره خپل دفتر ته روان کړم. مونږ چې د لیفټ خواله د کوزېدو دپاره راغلو، څنګه چې د لیفټ دروازه خلاصه شوه نو په خپلو سترګو مې یقین نه راته چې دا زه څه وینم. زما د خولې نه بې اختیاره ووتل، دا څه دي؟ مسټر بیل د چغې په انداز کې وویل، اټ از سرپرایز. آیم تورپیکې. دا هر څه ما ځان سره د کوټې نه راوړي وو. د سرو ویښتو نه جوړې دواړه کمسۍ، د تورې ګګرې په سینه جوړې د ګلابي پټۍ نه په یوه نیازبینه ادا لکه د یوې روایتي شپونکۍ په شان په شا واړولې او لکه د غره په لاره د لوپټې پلو په ځان پسې راښکلې کمرې ته روانه شوه. په دې کې لیفټ دوباره زموږ سره ودرېده او مسټر بیل په اوچت اواز وویل، د خدای په امان. ته خو په رښتیا پښتنه ښکارې. ما ورته وویل. هغې په سترګو کې وخندل او د نرۍ مسکا سره یې په مخ کې کوتي جوړ شول. ته پکې څه شک ګڼې څه؟ ما ورته په تلوارې وویل، نه نه، اوس خو بیخي نه. د هغې د ټیلیفون ټلۍ وټنګېده. زما د حیرت انتها ساعت په ساعت زیاتېده. ګګرا، درنه لوپټه، کلیوال پیزار، دا په یورپ کې د پښتون کوهکاف خاپیری، دا څه دي؟ ما د ځان نه تپوس وکړه. ناڅاپه ما ته د خپل منصب احساس وشو چې زه خو یو سیلګر یم. د مختلفو وطنونو د سیل په وخت یا د سفر په دوران کې زما صنف نازک سره واسطه راغلې ده، خو دا یوه نوې بلکل بدله تجربه ده. په داسې موقعو هر کله ما ته زما تجربو ویلي دي چې د یو سیلګر ذمهواری څه وي. سیلګري یوه ترتیب شوې مشغله وي، لکه پلاني ځای ته تګ، دومره ورځې تیرول، پلاني ځای لیدل، دومره روپۍ خرچ کول، په سفر د روانېدو نه وړاندې دا هر څه ترتیب کیږي. شرابخوري یا نورې نشې کول، جواري کول، کلبونو کې وخت ضایع کول، معاشقې کول یا نور اخلاقي قباحتونه د یو سیلګر سیلګرۍ ته تاوان رسوي. مس فرینا سایري په پون خبرې کولې او ما سوچ کوه چې زه خو بله ورځ د دې ځای نه روان یم او پرینا چې ما ځان په له څومره راکاږي، شاید چې دا زما د روح دننه د بېقرارۍ یوه علامه څرګندوي. ځکه خو زه د هغې د واده په هکله تپوس هم مناسب نه ګڼم چې د یو سیلګر څومره د مشاهدې حس په کار وي. په دې ورځ کې ما فرینا دومره وپېژنده چې هغه د کلب د تلو شوق نه کوي. په اوزګار وخت کې چرچ ته ځي، د ژمي په چوټیانو کې د وطن نه بهر یا په ملک کې دننه سیل لځي. ما په زړه کې دا فیصله وکړه چې فرینا دې ځان ته دومره راجوخته نه کړم چې هغه د څه غلط فهمۍ ښکار شي. زه پاڅېدم. ما ورته وی، زه د برایډ بیل دفتر ته ځم.
هغې وی ولې نه زه چې ځو؟ ما وی نه که ستاسې کار وي نو ته هغه وکړه، زه به یوازې لاړ شم. او لاس مې د ملاوېدو دپاره ونیوه. هغې یو ساعت په حیرانۍ ما ته وکتل، بیا یې ډېر په سنجیدګۍ ووی پښتانه ځوانان خو زما ځکه خوښ دي چې په هغوی کې مروت وي، ځکه زه غواړم چې ته ما ځان سره خپل وطن ته بوځې. زما د پښو نه ځمکه وتښتېده. ما ورته په تادۍ ووی زما څه کار دی، زه اوس ورځم او روان شوم. نن د اتوار ورځ ده. ما خپل ضروري سامان پیک کړ، پاسپورټ مې د کوټ په مخامخ جیب کې واچوه. د نن ماښام دپاره مې د جهاز ټکټ د شپې نه اوکې کړی دی. ما د برایډ بیل نه تپوس وکړو چې تا زما خط فرینا ته رسولی دی؟ هغه د سر په اشاره د هاو جواب راکړ او په حجامت کې بوخت شو. زما مخې ته زما د خط لیکلي شوي لفظونه لکه د سوالګر ودرېدل. مس فرینا سایري، زه ستا د پښتون افغان په ښکله د ښو خیالاتو معترف یم. زه ډېر خوشحاله شوم چې انسانیت لا د خپل معراج نه دی غورځېدلی. زه مطمئن یم چې څوک خو شته چې د یو قام د عروج او زوال د لمحاتي کیفیاتو جاج اخلي، ژوره مطالعه یې کوي او د هغوی د قامي احساساتو، دودونو، دستورونو او ژوند ژواک ته په درنه سترګه ګوري. زه د دې هر څه دپاره ستا شکرګزار یم او هر کله به تا په ښه لفظونو کې یاده ساتم. زما ډېرې ښې فرینا، زه معافي غواړم چې ځان سره تا نشم بوتلی. که کله هم د سیل په غرض راغلی نو زما در به درته پرانیستې غېږ حاضر وي. زما یقین دی چې ته به زما نه خفه کېږي. د خدای په امان. زه چې ګمبینو پارک ته د تلو دپاره د فلیټ نه کوز شوم نو سمدستي برایډ بیل په فون راوګرځولم او د موټر چابي یې د بره چت نه راوویشته. زه چې د رایمنډ ټاون پرنس سټریټ ته ورسېدم نو برایډ بیل په یوه بله لاره زما نه وړاندې په ټیکسي کې رسېدلی و او د فرینا سایري په کمره کې د پولیس انسپکټر سره ولاړو. فرینا په ارام کورسۍ کې پرته وه. زما خط یې د سینې د پاسه پروت و، په کوم چې زما او د برایډ بیل نمبر یې هغې په سور قلم لیکلی وي چې د دغه نمبرو په مدد پولیس انسپکټر برایډ بیل سره څه ساعت وړاندې رابطه کړې وه. د هغې ښی لاس د کورسۍ نه لاندې ځوړند او په ګس لاس کې هغه تماچه وه چې په کومه یې ځان ویشتې و.